کوړي کې ناست وو، والله بله له هغه له کابله یې له ما لارښوونې اخیستې. دغه چغک درته ښیمه. والله بله اول انټراکشن یې له ما سره د مولوي صدیق الله په سر سوی و. ما مولوي صدیق الله یو شعر لیکلی و چې ضیاء الحق ته یو شعر لیکلی و چې و ضیاء الحق ته و معلوم ستا فضایل چې ورکول به یې واده ته مزایل. دغسې یو شعر ملا صدیق الله لیکو. هغه ته ویل ملا صدیق الله خو ډېر هغه سړی و، ډېر ښه سړی و، ته ولې دا شیان پسې لیکې؟ د د ذهن کچه همغه وله چې همغه ملا صدیق الله چې میزایل چلول، هغه د ضیاء الحق میزایل هغه د ده هیرو و. دا له هغې سطحې موږ راپورته کړي دي. بیا تر دغه وروستۍ مقررې د دې بې شرفه پورې په کابل کې هغه د فضلي سته، په هره ورځ سپېڅو ته راځي. تاسې ورسئ د فضلي ته ورته ووایاست چې دغه د سپي زوی چا در باندې مقرر کړو. والله بله اوس هم دغه د غږیز صوت د فضلي را سره پروت دی چې اطمینان یې ماته راکړی او جنګ مې ورسره کړی دی د په سر باندې. جنګ مې ورسره کړی، په جنګ مې پې مقرر کړی، که نه د ملي امنیت راپور و په دې خنزیر پسې وایي دا د آی اس آی جاسوس ده. والله بالله د ملي امنیت اول لاس منصوبینو په هغه وخت کې راته ویلي زه د آی اس آی جاسوس ده. قسم په خدای د سړي نوم درته وښیم. اوس ملي امنیت په صحیح خبره کوي که زه په چا پسې صحیح خبره کوم. بیا چې دلته کابل ته واشنګټن ته راغی، په واشنګټن کې غول وخوړل. اوله مقاله چې ده ولیکله په یاد هم دي چې ویل چې په ارګ کې فحاشي کېده. په همغه ارګ کې چې دی مقرر کړی و چې هغه پرې راواخ، دا له اولې ورځې والله بالله طالب کېده، له اولې ورځې زړه و. خو دا ولس چې ډارېدو په خپل فن بیس باندې او ډارېدو له موږ ته چې دا خلک بیرته شر راپسې جوړوي. بیا یې هغه غول وخوړو، په همغه کې دغه را ایسار کړو، عطاالله نصیب را ایسار کړو. بیا یې په موږ پسې زنګونه والي چې دا خو داسې وکړه او داسې وکړه. دغه ملګري شهیدان دي عطاالله نصیب څخه ورڅه پوښتنه وکړئ. ما د ده په سر اخطار ورکړو. ملګری مې د هغه ته مې ورته ویل زما ملګرتیا در سره ختمه ده د دې د سپي د زوی په سر باندې. نن راخطا وتی د موږ د آی اس آی جاسوسان سو. دغومره حتی نمک حرامه، نمک مرداره، دغومره حتی دجال، دغومره حتی دروغجن، دغومره حتی مکار. اوس ته له خبرې اوښتی یې که زه اوښتی یم؟ یو سړی په 300 کلن روایت ولاړي، بل سړی دی لکه چت کوي، کله په یو خاښ ناستي کله په بل خاښ ناستي. او هغه چې د آی اس آی جاسوس بیا زه یمه، د پردو نوکر بیا زه یمه. ټوله سوشل میډیا یې له لعنتونو ډکه کړې. دا نن بیا زه خبره ما مخکې م وکړه، دا نن بیا لوی سپین ږیری سړی راولاړ سوی ده، نیم ساعت ویډیو یې کړې ده، بیا یې ماته شهیده بچۍ رایاده کړې. ستا بچۍ شهیده وه په هغه ورځ باندې داسې و داسې و، ته خفه وې که نه وې خفه؟ اوس یې په موږ پسې تهمت وایي دا خلک چې دي دا د شهیدانو په مرګ باندې تاسې خپل خدای دغه په د بمبار باندې اولنی هغه چا وکړ دلته، اولنی بحث چا پې وکړ؟ چا اول اعتراض پې وکړ؟ تر دې بمبار 3 ورځې مخکې ما دغه په ټویټر باندې ټویټ پروت ده، په فیسبوک باندې پروت ده، ما درته لیکلي چې پاکستان د حملې اخطار ورکړی ده، د دغه خبرې ځواب ووایاستئ که نه دا حمله کوه څوک یې مسؤلیت وایي. 3 ورځې تر دې پیښې مخکې ما درته ویلي دي چې پاکستان ولې دا سترګې سرې کړي، ولې څوک پوښتنه نشي کولی زه یو هیواد باندې زه حملې کوم مخامخ. دغومره د بې غیرته زمن، دغومره د بې ننګه زمن، نه د ملګرتیا په پاس، نه د یو ارزښت ونه پېژنه. عقده‌یي په دې ده، په دا نه چې موږ په ده باندې دی موږ څه غولی ده، موږ خو دا ورسره کړي دي چې خپل روایت مو تشریح کړی دی، د روایت په مقابل کې که دا حق هم څوک نه لري، ته به راځې ټول ارزښتونه به راته سرچپه کوې، زه به خاموش یم، څه به نه وایم. خو هغه تاسې خپله د دې بې شرفه استدلال ولید چې په مجلس کې له ما سره مخامخ سي، 2 وارې ما او دی سره مخامخ سوي، دواړه وارې د ما په خوله لاس راکېنښود ستاسو ټولو په مخ کې، وایي ته به خبره نه کوې، نه دې پرېږدم او خبرې ته دې نه پرېږدم، نه خبره به نه کوې، ستاسې تر مخ یې دغه نه کول. په مجلس کې مخامخ سي د غوره اخلاقي جرأت نه لري چې خپل پوینټ ثابت کړي. د لچر زویه د خلکو له پاپولیزمه استفاده کوي، بیا په خلکو پسې دروغ وایي، بیا د سپي راښکارلي د خلکو ته وروره مړه اولادونه ور یادوئ. بیا به خلک موږ ته وایي چې وروره دا خلک په هغه کوي، تر دغه حده دې پرووک کوي. والله په دا اوس مې په انبکس کې تر 50 داسې مسیجونه پراته دي چې دغه بچۍ یې راته یاده کړي، ځکه خو یو یې یاده کړي
او دا نور ته ټول پسې شروع شي وروره دغه یو ډول ښکنځله درته کوي ځکه پوهېږي چې په بل شي نه خوږېږو ورور چې هغه آخري درجه درد درته انفلیکټ کوي خالد سیار لیک ته د هغو هم یاده کړې ده